دا د یوکرین خارکیف سیمه ده چېرته چې د روس لخوا تېره شپه د ډرون برید وروستو اور لګېدلی دی او د کورونو ترڅنګ ګیراجونه، دوکانونه او موټرې هم زیانمنې شوي. تېره شپه روسیې په یوکرین کې 3 ځایونه په نښه کړي وو چې پکې ولسي آبادیو ته زیانونه اوړېدلي دي. Близько 4 ранку російські війська вдарили по Краматорську. Є влучання у квартиру в багатоповерхівці. На щастя, тут нікого не було, але житло ущент вигоріло. د روسیې لخوا دا ډرون بریدونه وروستو له هغې ترسره شول چې یوکریني چارواکو د روس په سلاوات سیمه کې د تیلو پاکولو هغه کارخانې ویشتلو خبر ورکړ چې د روس لپاره د جنگي اخراجاتو پوره کولو یوه مهمه وسیله ګڼل کیږي. د مشال راډیو یوکریني څانګې ته ترلاسه شوي ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې اور لګېدلی دی، د خطر زنګونه وهل کیږي. روس او یوکرین په داسې وخت په یو بل دا بریدونه ترسره کړي دي چې د ملګري ملتونو ستر سکرتر انتونیو ګوتېرېش د جنگ د خپرېدو وېره څرګنده کړې ده.